دوستانو او درنو ملګرو، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په یو وینا کې په جنت کې یو ښایسته محل، کور او ځای ذکر دی. یادونه یې پکې سوې ده چې یو ډېر ښایسته ځای دی په جنت کې چې د دننه څخه یې د باندې هر څه معلومیږي، او کله چې انسان د باندې نو د هغه دننه حصه د باندې څه معلومیږي. د دې دا نه معنا د جنت اکثره نعمتونه او ځایونه هغه د دې سره تعلق لري. د بادرنګ خوند یا د مالټې یا د سیب خوند په الفاظو کې ته چاته نسې ورښولی، هغه د څکلو سره کار لري. د جنت نعمتونه او ځایونه هم دقه شانتې دي. خو که چېرته د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دور او زندګۍ ته انسان ولاړ سي، نو همالته د ښایست دغه یو بهترین تعریف دی چې د الله پیغمبر ورته کړی دی. یعنې یو داسې ځای لکه بیا عیني چې د یو ښایستې شي څه جوړ چې د ښایست سترګې نور باندې نوړېږي. آیا په دې پوهېږئ چې دا به د چای نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په دې خپله وینا کې دقه شانتې فرمایلی دي چې دا به د چای. صحابه ورته وفرمیل چې یا رسول الله قربان دا به د چا په نصیب وي، دا به کوم نیکبخت وي؟ اول خو دا وایم چې خدای خو دې غیبي په خپل فضل باندې موږ تاسو وګرځوي، خو چې انسان د خپلو کړو ته وګوري او هغه ته وګوري، نو بس یا الله فضل دې غواړم د رحمت مستحق دی نه یم. هغه څنګه شعر دی که تاسو چېرته اورېدلی، که خبره د حساب او کتاب سي نو اول دوږخي ځه یم. سره هم په خلاص مو په خبره نبی کریم علیه السلام صحابو ته وفرمیل او دا وینا ټول امت ته ده چې دا به ځای به د هغه چای چې په هغه انسان کې دا یو څو خوی او خصلت دی، یعنې هغه د ښو خویو خصلتو د ښو کارو مجموعي. اول دا چې دغه انسان دا د الله د رضا په خاطر باندې د خدای په بندګانو باندې ډوډۍ خوري. مسکین دی، میلمه دی، قریب دی که نه، د خدای بندگان دي، عام انسانان دي. نو یو دا خصلت چې په انسان کې پکښې کی، دویم دا خصلت کې پکښې کی چې د ده خبرې نرمي و الان الکلام، نرمي ښې خبرې، د پیدې خبرې انسان کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یا خو چې ګایېږي نو ښې خبرې کوه، که نه یې ویلا فسکت، بیا دا چوپ اوسېدل در هسې ګایېدلو سروره غوره دي د انسان لپاره. همدارنګه د الله رسول د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي چې دغه ځای چې الله پاک تیار کړی دی د هغه چا لپاره دوه صفت خو مې درته وښول، دوه خبرې. دریم چې د هغه د لمانځه پیبند دی، په ښه توګه لمونځ، د سهار لمونځ، د ماپښین، د مازدیګر د لمانځه ښه فکر او خیال او سوچ فکر کوي، د لمانځه پوره اداب خیال ساتي، د لمانځه اهتمام کوي. څلورم چې په دې سړي کې دا خوی او خصلت کې موجود دی، دا ځای د هغه چا لپاره دی چې د شپې خلک ویده او د لمونځ کوي، تهجد لمونځ ورته مراد دی، او په روژه کې قیام اللیل چې تراویح ورته وایي. د شپې چې انسانان ویدي ته راکښېنستې، که ذکر دې وکړي نو هم د شپې په عبادت کې شمار دی، که دې لمونځ وکړي، که تلاوت د قرآن دې وکړي، که دې یو د لاس نه کې دې بل خو وکړه د خدای نیک وخت. وی د شپې په آخرنۍ حصه کې الله پاک و بنده ته ډېر زیات ژیندي، او دا د قبولیت وخت دی، دا یو ډېر بهترین وخت دی. خدای پاک په د خپلو فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو ورته وګورئ زما بنده د چیش لپاره. وی الله پاک بلا کوي په څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. الله خاندي په درې ځایو کې، درې ټکو کې، یو د جومات د صف لپاره چې انسان راځي، یو د شپې تهجد ته انسان راپورته سي، بیا خپل اهل هم راپورته کړي. نبي کریم علیه الصلاة والسلام خپلې کور والا زنانې او داسې نور چې کوم قریبان او دوستان یې به راپورته کول. د تهجد لمونځ دا په حرمینو شریفینو کې داسې دی لکه یو عادت چې کوم یا تهجد پوخ کې اذان به کېږي، تاسو به اورېدلی. نو دغه رنګ دریم هغه د عرفات په ورځ باندې چې حاجیان راوځي، الله پاک بلا کوي په څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. نو دوستانو اول خو د الله پاک غیبي موږ تاسو ته غیبي د عذابه د جهنم خلاص کړي، چې خلاص نو بس جنتي سوي. دلته دوی ځای دی، یا به خدای نه کرده خدای نه کرده الله دې موږ ورته وساتي، خدای دې زموږ ورته حفاظت وکړي، یا به د جهنم ځای زموږ اعمالو ته چې ګوري نو خدای دې خیر کړي.
او یا خو بس د دې څخه خلاص وي جنت وي د جنت د یوې لکړې قدر کې ځي یا چې لکړه کې وغورځي یا چې لکړه جګه کې ودرې د یوې لويشتي او د یو پل قدر کې ځي له ټول دنیا او څه چې په دنیا کې د دې ټولو غوړه ملګرو تاسو په سر خلاصي درې شی ته وي الله پاک یو نه آشنا قوت دا ورېدل ورکړی دی یو جنت دی یو جهنم دی یو د فرشته دی د نبی کریم علیه السلام پر قبر باندې شریف باندې ولاړی پر روزه باندې جنت دا در اسمانو لوړ دی د عرش معلا چې دا در اوم اسمانم پورته دی دا د جنت چت دی نو دا جنت دا الته انسان چې دلته د الله څو غواړي چې الله ما جنتي کې نو الته جنت واوري وي ای الله ته خو امین ته خو دغه سړی جنتي کې الله ما ور نصیب کې خدای دې مال راولي جهنم د دروم ځکو لاندې دی دروه طبقه لمزکه چې کله انسان وي الله ما د جهنم آزاد کړي جهنم ستا پر ځای الله ته وي چې امین خدای ته خدای له ما څو ساتي دستا بنده او دغه رنګ یو فرشته د جمعې په شپه الله پاک د روزې شریفې سره درې نو د دنیا چې په کوم کونج کې مسلمان وایي اللهم صل علی محمد هغه اوري نبی کریم علیه السلام دغه وایي دوستانو نو مقصدي خبره مې دا درته کوله چې ښه اخلاق خپل کړئ دا مې ځان ته موینا ده دا مې تاسو ته موینا ده چې څلور کاره انسان کوي دا څلور خویه خصلت کې پکښې کي داسې نو نور خیرونه د دې سړي لپاره په جنت کې هغه ځای دی خدای دې غیبي ته موږ تاسو نصیب کړي